السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله رب العالمین روغ او جوړ او خوشحال لرم. ډیر ملګري مساجد او مدارس والا موږ سره رابطه کوي چې موږ د پاره د چاندي د پاره اعلان وکړي. هغه ټول ورونو ته زه دا یو معذرت پیش کوم چې زمونږ کار هغه دعوت د خلکو ته ذکر اذکار او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ښودل دي. زمونږ کار چاندي غوښتل او د چاندي اعلانات نه دي، بلکې د دې لپاره خیریه بنسټې دي او دارنګه ټرسونه دي، د هغوی سره تاسو رابطه ونیسئ. انشاءالله هغوی به تاسو له اعلانات کوي. ما په دې کې لحاظه معذور وګڼئ ځکه زموږ خپله مدرسه ده او ډېر د غربت او مسکنت سره مخ ده، لیکن موږ د هغې دپاره هم چاندي اعلان کله نه دی کړی او نه مو اراده شته دی. نو تاسو زموږ دپاره لحاظه ډېر زیات قدرمن یئ، احترام درته لرو، او خو په دغه شیز کې موږ معذور وګڼئ د چاندي غوښتلو نه. او هغه مالدار خلکو ته زه وایم چې الله رب العالمین مالونه ورکړي، تاسو خصوصي طور باندې د هغه مدارسو خیال وساتئ چې هغوی د کوم تنظیم سره تعلق نه ساتي، د هغوی کار صرف د الله رب العالمین د پاره وي، د هغوی سره تعلق وساتئ او هغوی سره خپل مالي تعاون وکړئ. فجزاکم الله الخیر.